ډاکټر محمد اشرف غني وایي افغانان له سوله ییزې لارې مشروع نظام غواړي. له واکه لرې کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د مشروع نظام رامنځته کول باید د مخکینیو ازمایل شویو څېرو بیا واک ته د رسېدو په معنا نه وي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. نوموړي په یو تازه پیغام کې ویلي چې د مشروع نظام رامنځته کول د افغانانو غوښتنه ده او غواړي دا غوښتنه له سوله ییزې لارې ترسره شي، نه د جګړې له لارې، ځکه دا د تباهۍ لاره ده. ښاغلي غني ټینګار کړی دی چې د دې موخې ترلاسه کولو لپاره د خلکو زغم نامحدوده نه دی او دې ته باید لاره جوړه نه شي. هغه غوټه چې په خلاصیږي باید په خوله خلاصه شي. نوموړي د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ ته په اشاره ویلي دي چې مشروعیت د استبداد له لارې نه ترلاسه کیږي. استبداد په خپله ځان ته مشروعیت نشي بخښلی. تور او ټوپک، انفجار او انتحار مشروعیت ته لاره نه باسي. دا حکم د ولس په لاس کې دی او د هغه له حکم او ګډون پرته مشروعیت نه راځي. ټول پوهیږو چې افغانان په ښکاره نظام، مشروعیت او د منلو وړ حکومت د ټولو لپاره غواړي، خو ترجیح ورکوي چې دا کار له سوله ییزې لارې ترسره شو. د جګړې او وینې تویولو پلویان نه دي، ځکه نو دوی متل لري هغه غوټه چې په ګوتو خلاصیږي باید په خوله خلاصه شي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.